د 1403 هجري شمسي کال کانکور ازموینه کې د ایوبي الشفا روغتون له لوري د خوست ولایت څخه د 10 تنو لوړو نمرو ترلاسه کوونکو او په یاد ولایت کې د شبروز پښتین ښوونیز مرکز استاد په خپل شبروز پښتین د ستاینې تشویق او مبارکي په پار غونډه ده د یاد روغتون مسؤلینو او ډاکټرانو د تشویق داسې برنامې ارزښتمنه وبللې او ترڅنګ ولسونو ته نه یوازې د روغتیا په برخه کې د غوره فعالیت ترسره کولو بلکې په داسې برخو کې د لا نورو هڅو ډاډ ورکړ. ایوبي الشفا شفاخانه تل هڅه کوي چې داسې ځوانانو ته د صحت او د تعلیم برخه او زمینه برابره کړي. ځوانان دې ته تشویقوي ترڅو په راتلونکي کې ښه پوهنځیو ته او خپل خوښې پوهنځیو ته کامیاب شي. بل لور بیا شبروز پښتین چې خوستخار کې د کانکور آمادګي او ساينسي زده کړو تر ټولو لوړ مرکز لري او هر کال د هیواد بیلابیلو پوهنتونونو ته لسګونه زده کوونکي بریالي کوي. د ایوبي الشفا روغتون څخه مننه وکړه چې د دوی په خاطر د لا تشویق او ستاینې برنامه جوړه کړي. ترڅنګ زیاتوله د ولسونو داسې مینه به نور هم وهڅوي ترڅو په یاده برخه کې ولسونو او د علم مینوالو ته نه ستړي کیدونکي هلې ځلې وکړي. د زده کوونکو د زیات پرمختګ او ښه رسولو لپاره موږ بېلابېلې برنامې لرو. په کورس کې ځانګړي ټولګي همدا ډول د لایقو زده کوونکو تشویق او ورسره په راتلونکي کې هڅه دا کوو چې خپل درسونه په ویډیویي ډول هم ثبت کړو تر څو هغه زده کوونکي چې کورسونو ته رسیدګي نشي کولی هغوی هم زموږ له درسونو څخه ګټه واخلي. ترڅنګ بیا بریالي شوي محصلین چې د هیواد بیلابیلو پوهنتونونو ته پوهنځیو ته لار موندلې د ښو زده کړو مخته وړلو او ولسونو ته خدمت کولو هوډ وکړ او د کورنیو له مشرانو یې هم وغوښتل چې اولادونه د ذوق مطابق پوهنځیو ته وهڅوي او ملاتړ یې وکړي. ستایل چې دی دا سړی چې نور انرژي هم ورکوي په دې سره زه نه بلکې زما د نور ملګري څوک چې ما ګوري هم ستایل کېږي هغوی هم ځان سره دا فکر کوي چې که چېرې زه یو داسې کوم کار وکړم زه هم ستایل کېدای شم نه د نورو روحیه هم سره لوړېږي او ما ته خو بیخي ډېره انرژي راکوي. انشاءالله زه به هم کوشش وکړم چې په راتلونکي کې یو ښه طبیب جوړ شم او د خلکو د درد دوا شم. د هغه پنځه چې لوړې تمامېږي که نه د زده کوونکو لپاره هغې ته ډېر زیار او کوښښ پکار دی. نو واقعا زما پیغام به هغه پلرونو ته دا وي چې هر شاګرد ته باید هغې د خوښې حق ورکړل شي ځکه چې شوق هغه څه دی چې هېڅکله هم انسان په هغه کې نه ستړی کېږي. یادوي چې ایوبي الشفا روغتون د دغو محصلینو له جملې څخه د واجد الله پر نامه یو بریالی ځوان چې د غریبۍ او کورنۍ ته د حلال رزق ګټلو په موخه د ښوونځي له 5م ټولګي څخه تر پوهنتون بریالي کېدو پورې د ښار په مختلفو برخو په ځانګړي ډول سبزي منډۍ او غلې منډیو کې د زده کړو پر مخ وړلو ترڅنګ به یې کار کولو د عملي زده کړو په خاطر ورته د ایوبي الشفا روغتون همدلته د کار زمینه برابره کړه.